د غزني ولایت والي مرستیال وایي موږ باید د خپل ولس هر راز ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړو. نن ورځ سهشنبه وروسته له غرمې چې د 1443 هجري قمري کال د 1108 نیټې سره برابره ده، د غزني ولایت مقام کې د ولایت مرستیال مولوي سید محمد حنیف وباده په مشرۍ اداري ناسته ترسره شوه. ناسته په داسې حال کې ترسره شوه چې امنیه قمندان مولوي باز محمد فیضان او د ولایت اړوندو ریاستونو رئیسانو ګډون درلود. لومړی د غزني مرستیال والي ښاغلي وباده راغلو مسؤلینو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ د ناستې د اجنډا په اړه تفصیلي وینا او مسؤلینو ته یې د اړوندو چارو لارښوونه وکړه. ښاغلي وباده په خپلو خبرو کې د ریاستونو د اداري چارو د انسجام، ښاریانو ته د خدمتونو وړاندې کولو بهیر چټکتیا او بهبود په اړه لازم موارد په ګوته کړل او ټینګار یې وکړ چې د ریاستونو مسؤلین باید خپلو اړوندو کارونو ته پوره پام وکړي او په اخلاص، تقوا او لوړ عزم خپل ورسپارل شوي مسؤلیتونه او چارې په ښه شفاف او عادلانه توګه ترسره کړي. ښاغلي مرستیال والي په ټینګار سره وویل موږ باید د خپل ولس هر راز ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړو، په خپلو کارونو کې نوښت ولرو او د چارو پرمختګ ته پاملرنه وکړو ترڅو مو د ولس ستونزې حل شي. ښاغلي وباده د ریاستونو پر روانو خدماتو رڼا واچول او د ریاستونو هغو برخو ته چې لا هم ځینې نیمګړتیاوې لري اشاره وکړه. وویل چې اوس مهال د ټولو ریاستونو مسؤلینو ته پکار ده چې پرته د ځنډ ولس ته په ټوله معنا ښه خدمتونه وړاندې کړي. وروسته د اداري ناستې د ټولو ریاستونو مسؤلینو نظرونه، وړاندیزونه او د خپلو اړوند فعالیتونو لاسته راوړنو، ستونزو او ورځني چارو په هکله معلومات وړاندې کړل او د خپلو دوامداره هلو ځلو څخه یې ډاډ ورکړ. او په اخر کې ښاغلي وباده د غصب شویو ځمکو د مخنیوي او د بشري مرستو په سروي کې په شفاف او بې ځایه شویو مهاجرینو چې د اوسېدو لپاره ځای نه لري اشاره وکړه چې په اړه یې لازم تصامیم په پام کې ونیول شول.